د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون په ریاست کې د اماراتي ادارو د مسؤلینو او کارکونکو میاشتنۍ ناسته ترسره شوه. په دغه ناسته کې د یاد کمیسیون رئیس د ادارو د کارکونکو د ظرفیت جوړونې، د خالي بستونو پر وخت اعلان او په مسلکي بستونو کې د متخصصو کسانو د ټاکنې په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې اماراتي ادارې باید د ارزونې لپاره چمتو اوسي. همداراز نوموړي د هیواد د تحصیل کړو ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو پر اهمیت ټینګار وکړ او زیاته کړه لازمه ده چې خالي بستونه ژر تر ژره د ازادې سیالۍ لارې اعلان شي ترڅو وړ او لوستي ځوانان وکولی شي په شفافه او قانوني توګه یادو بستونو ته لاره پیدا او خپل هیواد ته خدمت وکړي. د هغې جلسې اصلي هدف او موخه دا ده چې کوم خالي بستونه د دوی په اداراتو کې وي نو خالي بستونه موږ ورته وایو چې تاسې اعلان ته پرېږدئ چې کار و اهل کار ته وسپارلی شي، چې کوم مهم بستونه وي او مسلکي بستونه وي نو باید هغه بستو کې یعنې اهل کار خلک هغې ته وګمارلی شي. نو یو خواهش مو د دې ټولو اداراتو نه ده چې خالي بستونه دي هغه اعلان ته پرېږدي. د بلخ ولایت مقام د کارکونکو چارو رئیس په دې ناسته کې د خپلو خبرو پر مهال له دولتي ادارو څخه وغوښتل چې په ګمارنه او اداري ټاکنو کې د شایسته سالارۍ اصل ته پاملرنه وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې کار باید وړ خلکو ته وسپارل شي او مسلکي او متخصص کسان دي د خپل تخصص سره سم په بستونو کې وګمارل شي ترڅو هغوی وکولی شي مراجعینو ته په مؤثره، دقیق او مسؤلانه ډول خدمتونه وړاندې کړي. نو تاسو به هم د دې کوشش کوئ چې کار اهل کار ته وسپارل شي، ځکه که موږ او تاسو کار و اهل کار ته نه وسپارو، مثلا راولاړ سو یو انجینر دی هغه مثلا په زراعت کې مهارت لري، په زراعت کې تحصیل کړی دی، دغه انجینر ته بیا د ډاکټرۍ کار په لاس ورکو، د اپریشنو کار په لاس ورکو، د مریضان به د دسه مري که به نه مري، د مریضان به د دسه نور نه جوړه کېږي که به نه جوړه کېږي. او که ډاکټر ته بیا د زراعت کار په لاس ورکو، هغه د زراعت خرابي به بیا روانه په ملک کې که به نه روانه. نو دا کار په چا باندې کنټرولیږي؟ دا په ما او په تا باندې دا کار کنټرولیږي چې کار و اهل کار ته وسپارو. په پای کې د بیلابیلو مهمو موضوعاتو په اړه بحث او لیدلوري سره تبادله شول چې پکې د ادارو د ستونزو ارزونه، د حل لارې موندل، د اداري چارو د ښه والي او د خدمتونو د ارتقا لپاره اړینې پریکړې وشوې.